د افغانستان د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې افغانستان په اوس وخت کې له هیڅ چا سره نه غواړي چې په ستونزو کې یا هم ځان مواجه کړي. د افغانستان سیاست اقتصاد محوره متوازن سیاست د پاکستان په شمول موږ غواړو له ټولو سره ښه روابط ولرو. که چیرته پاکستان غواړي چې له افغانستان سره ځان مواجه کړي دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د پاکستان په ګټه. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې اسلامي امارت یا د افغانستان ټول حکومتونو په نیمه پیړۍ کې کوشش د دې کړی چې له پاکستان سره باید ښه روابط ولري. حتی تر دې چې ولسمشرانو تر 20 ځلې زیات سفرونه درلودل پاکستان ته چې که چیرې پاکستان د ښه ګاونډیتوب اساس مراعات کړي، ولې برعکس پاکستان بیا هغه څه کړي چې تل افغانستان ته تاوان رسولی. د 15 کلو په جریان کې قرار سو که څه هم اسلامي امارت له پیل څخه له پاکستان سره غواړي ښه روابط ولري، ولی پاکستان کله په نړیواله کچه غواړي افغانستان انزوا ته بوځي، کله هم په داخلي چارو کې مداخله کوي، او یا هم لویه ګیله چې د افغانانو دا کیږي چې نیوکه پر پاکستان ده چې د افغانستان د اوسني حکومت مخالفین دې ته هڅوي چې څنګه کولی شي افغانستان ته بحران رامنځته کړي. دا هغه مسایل دي چې پاکستان ملامتیږي. بل اړخ ته بیا ترکیه کې د افغانستان او د پاکستان په منځګړیتوب غونډه وسوه، په قطر کې سعودي او چین، ولې دې ټولو نتیجه ورنکړله. بالاخره پر پاکستان باید باور وسی او کنه، ولی پاکستان په خپلو تعهداتو نه درېږي. څومره پاکستان دې ته ژمن ده چې له افغانستان سره روابط ښه کړي. دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی عبدالمالک افغان، بل میلمه راسره لیکوال او تاریخ پوه اکاډمیسن ډاکټر حلیم تنویر، بل میلمه راسره د افغانستان د استراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی ډاکټر عاطف مختار. د تاسو درې سره ته ښه راغلاست وایم په خیر راست پروگرام ته. تنویر صاحب، پاکستان میتونه با افغانستان صلح بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام به شما جناب دکتر صاحب مختار، جناب استاد و همه بیننده عزیز. خدمتتان عرض کنم که پاکستان اشتباهات بسیار بزرگی را در دیپلماسی گذشته تا به حال در مورد افغانستان انجام داده و هنوز هم درس عبرت نگرفتن. به خاطر از اینکه افغانستان هیچ وقت از اول در سیستم عدم انسلاک یا نان الاینس سیستم اینا با پیش رفت، از جمله بنیانگذارای از این سیستم بود. زمانی که اونا در پیمان سیتو بودن، عراق، ایران و پاکستان، افغانستان بی‌طرفی خود در منطقه حفظ کرده بود. بعد از اینکه بحرانات زیاد شد، مسائل سیاسی زیادتر اوج گرفت، در افغانستان جنگ ها زیاد شد، بازم افغانستان کوشش کرد که بی‌طرفی خود حفظ کنه و هنوزم ترکیز به میسته که باید ما بی‌طرفی خود داشته باشیم. روابط ما با تمام کشورها، خصوصا با کشورهای همسایه، باید مطابق با منافع کشورها به اساس روابط بین الدول، مطابق اصل احترام به انسانیت و اصول بشری و پیش بره. 5 سال روابط یا موقف افغانستان در قبال پاکستان چگونه بوده؟ شما میدونید که ما همین سیستم از گذشته مراعات کردیم و حالا مراعات میکنیم. ما در پاکستان میلیون ها مهاجر داشتیم، روابط ما بسیار خوب بود، صادرات و واردات بسیار مهم بود، ولی در همه مسائل از جانب پاکستان ما تعدی و تخطی های متواتر دیدیم و این باعث از این شد که به میلیون ها نفر دوباره کاری که باید پاکستان نمیکرد و چی بود که انجام داد؟ برگشت غیر قانونی مهاجرین که 30 سال یا بیشتر از او در پاکستان بودن، بسته نمودن سرحدات به طور غیر قانونی و از بین بردن تمام محصولات افغانستان، تعرفه های گمرکی بسیار زیاد بر تجارا، شکستاندن وحدت ملی در داخل افغانستان و کوشش برای ساختن یک حکومت غیر مرکزی، کمک نمودن به گروه های جنگجویی که کوشش میکنن که باز هم در اختلافات بتونن منافع شخصی خود حفظ کنه. این از جمله تخطی هایی است که در اصل مداخله در امور افغانستان است و
باید افغانستان در برابرش نه تنها اعتراض کنه بلکه این در جامعه بین الملل گفته های ذبیح الله مجاهد چگونه شمارزیابی میکنه؟ یک نوع دیپلماسی بسیار ضعیف است و کوشش میکنن که از یک سو خود بسیار بشری جلوه بتن و از طرف دیگه یعنی موقفی که فعلا افغانستان نشان داده ما در ببینین جناب علیزاده صاحب، افغانستان مشکلات بسیار زیاد داره و در گذشته از زمان دکتر غنی تا به حال پاکستان در مسائل داخلی افغانستان مداخله مستقیم داره. امی که بمبارد میکنه، جنگ میکنه، تمام ولایت تحت خطر بمبارد و مداخلات غیر مستقیم پاکستان قرار داره. با MI6 ارتباطات میگیره مثل که در گذشته با ISI داشت و کوشش میکرد که در افغانستان این حالتها را متشنج بسازه. هدفش این نبود که در افغانستان کمک کنه بلکه یک ایجاد حکومت‌های محلی و عدم حکومت مرکزی در داخل افغانستان بود. فعلا هم امیر میخواد به که در افغانستان اگر حکومت مرکزی بتونه با قدرت تام مسائل افغانستان مطرح کنه و این در سطح بین‌المللی به پیش بکشن، خود به خود پاکستانی که انشالله به نزدیکی تجزیه میشه و اینا خطر از این داشتن. پاکستان میخواد که افغانستان در انزوا باشه؟ نه تنها در انزوا باشه بلکه در حالت جنگ باشه و کوشش که به اساس نرم‌های قوم پرستی، مذهب پرستی، زبانی و مسائل اقتصادی کوشش میکنه اختلافات در بین اقوام قسم دامن بزنه تا نه تنها یک حکومت مرکزی رو بسازه. تشکر. افغان صاحب، تاسو دی افغانستان او د پاکستان د اړیکو په تړاو څه وایاست چې کومه خوا ژمن نه ده په دې برخه کې؟ سلامونه او نیکیلې. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی علیزی صاحب، د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلي دي چې پاکستان هیڅ ډول ژمنتیا نه لري، په هیڅ وعدې باندې ولاړ نه ده، تل یې دروغ ویلي، فریب یې ورکړی او کوشش یې کړی چې افغانستان ته ستونزې پیدا کړي. او برعکس افغانستان تاریخ ته که وګورو، پاکستان که ستونزه هم ورباندې راغلی، افغانستان کوشش کوي چې ورسره مرسته وکړي. حتی که د دوی هندوستان سره جګړه وه، افغانستان ورته ډاډ ورکړی چې موږ تاسو سره کار نه لرو، تاسو خپل کارونه پر مخ وړئ. نو د افغانستان دومره ډیره ځواني او د پاکستان دومره ډیره ناځواني د دې باعث شوه چې بالاخره اوس په پاکستان کې اوربل شو، ځکه چې دوی تل غوښتل چې افغانستان کې اوربل وي، همداسې اوربل وساتي. افغانستان هېڅ وخت ارامه نه وي، سره له دې چې په دې باندې پوهېدل چې زموږ ګډې ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې سوله، ځکه موږ یو ولس یو، هخوا ته هم زموږ خلک دي، دې خوا هم موږ خپل خلک یو. نو ولې باید د موږ په منځ کې شخړې؟ خو دغه نظامي حلقه چې حتی خپل حکومت هم ګروګان نیولی ده، او حتی انتخابات هم که کېږي هغه هم په جال او تزویر باندې کېږي. هغه حکومت چې راځي هغه هم د نظامیانو په خوښه راځي، او دوی د لوی درستیزه ټاکل کېږي هغه به هم د امریکې په خوښه ټاکل کېږي. نو خو د خواشینۍ ځای ده چې پاکستان خپلواکي نه لري، پاکستان ولس خپلواکي نه لري. همدغې وړوکې حلقګۍ نظامي حلقګۍ ته بند پاتې ده، دوی ګروګان نیولی ده، او هغه هم هر څه کوي د امریکې په اشاره کوي یا د نورو هیوادو په اشاره کوي، تجارت کوي، تل په خپل ولس باندې تجارت کوي. نو له دې کبله یو هیواد یا یو مملکت یا د یو مملکت حکومت چې خپل ولس باندې رحم نه کوي، په هغوی باندې ظلم کوي، نو هغه نه موږ څه ګیله کولی شو؟ د اوسنی دریځ یا موقف چې ذبیح الله مجاهد وړاندې کړي د ټولو په شمول خصوصا د پاکستان په تړاو، دا څه ګټه کوي افغانستان ته؟ ښاغلی علیزی صاحب، زموږ اوسني حکومت ډېر ښه دریځ غوره کړی ده د پاکستان په وړاندې. د هغوی په چارو کې هېڅ لاسوهنه نه کوي او نه هغوی ته اجازه ورکوي چې زموږ په چارو کې لاسوهنه وکړي. سره له دې چې پاکستان تور لګوي، لکه پخوا به چې دوی ویل چې جمهوریت په پاکستان تور لګوي، چې ګواکې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي، هلته به سیاره برید کېده، دوی به ویل چې افغانستان داسې د دروغ ادعا کوي. اوس عین هغه بلیم ګیم دوی پیل کړی دی، دوی هغه ادعا کوي، دوی هغه تور لګوي چې ګواکې افغانستان د پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. حالان چې داسې د افغانستان کوم سیاست چې اوس غوره کړی ده، دا د اقتصاد محوره او متوازن چې په افغانستان غواړي پاکستان سره له ټولو نه نږدې اړیکې ولري، تل هم غوښتي دي. حتی زموږ ځینې ولسمشرانو ځینې ډیپلوماتیک قوانین له پښو لاندې کړي دي، ورغلي دي دوی نظامي قرارګاه ته، دوی ته یې غوښتي چې راځي دوستي وکړو، خو پاکستان باندې اعتماد نه شي کېدی. پاکستان ولې په بد وضعیت کې اوس عملا قرار لري؟ د پاکستان د خپلو پالیسۍ له وجه پاکستان داسې پالیسۍ غوره کړي دي چې نه د خپل هیواد په ګټه دي او نه د ګاونډیانو په ګټه دي، او د افغانستان پر خلاف دوی کومه پالیسي چې ده هغه لومړۍ ورځې نه هماغه د انګریزانو پالیسۍ پر مخ وړل ته بدتره کړې ده، او کوشش یې کړی چې افغانستان ته ستونزې وزېږوي. لکه څرنګه چې ښاغلي تنویر صاحب ورته اشاره وکړه، دوی تل کوشش کړی چې افغانستان د افغانانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي، خو افغانستان دا کار نه ده کړی. نو اوس همدغه اور د دوی خپلې لمنې ته رسېدلی، ځکه دوی کوشش کړه چې افغانستان ته اور ورته کړي، او دا اور
اور د دوی لمنې ته ورغلی دی. دوی ولسونه اوس ویښ سوي دي، راپاڅېدلي دي. افغانستان اوسنی دریځ څه بیانوي چې موږ د هیڅ چا سره مشکل نه لرو، خصوصا له پاکستان سره؟ دا یعنې یو ډېر پیاوړی سیاست ده دا چې افغانستان غوره کړی ده، بالخصوص د پاکستان په وړاندې چې کومه پالیسي غوره کړې ده. موږ خپل سیاسي مبصرین ځینې وخت ورته ګوته په غاښ سي چې دغه رقم پالیسي په کار و افغانستان ته، ځکه پخواني حکومتونو به فکر کوو که پاکستان سره موږ دروازې وتړو موږ به ډېر خوار و زار سو، که موږ سره اړیکې ورسره پرې کړو موږ به ډېر ژوبل سو. خو افغانستان اوسني حکومت داسې یو پالیسي غوره کړه چې هم د افغانستان په ګټه ده، هم پاکستان ته زیان رسولی، هم پاکستان په نړیوال سټیج کې سره لدی چې موږ استازوالۍ نه لرو، په ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ نه لرو. خو د رسنیو له لارې نوره نړۍ اوس پوه ده چې څوک ملامت دي او چاته ډېر زیان رسیږي او څوک ډېر زیانمن سوي. خو پاکستان خو اوس موږ ګورو چې د اقتصاد پلوه 0% ده، ډېر ژوبل ده، سیاسي حالت ډېر خراب دي، اقتصاد خو ښکاره خبره ده امنیتي وضع خو داسې سوې ده چې اوس فکر کېږي چې پاکستان به وشڼېږي، هلته بلوچستان جوړېږي، پښتونستان به جوړېږي، هلته سند به هم خپله خپلواکي اخلي. کشمیر خو اوس غږ پورته کړی چې دوی به هم خپله خپلواکي اخلي. نو پاکستان اوس یو ډېر بد حالت کې ده، داسې یو حالت کې ده زه فکر نه کوم چې اوس به امریکا او انګلیس هم دې ته نجات ورکولی شي. خو یوازې حل یې دا ده چې خپل ولسونه راپاڅېږي، هلته یو اسلامي نظام راولي، په هغه صورت کې د خپل ولسونو حق هم اخیستی شي او خپل ولسي حکومت هم جوړولی شي. مختار صاحب، دا اول ځل نه ده چې اسلامي امارت له پاکستان سره د ښو روابطو غوښتنه کوي. له دې وړاندې که راسو د پاکستان د هغه تیریو موضوع ته چې د خلاف د ټولو اصولو دوی پر افغانستان خاورې باندې تجاوز وکړ، نتیجه یې په لویه کچه بشري نقض و چې عام خلک شهیدان سول. بیا هم افغانستان ویل چې موږ جنګ نه غواړو د چا سره. مذاکرات رامنځته سول، منځګړیتوب د هیوادونو، ولې هغه نتیجه ورنه کړله؟ والدی صاحب سلام تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب تنویر او افغان صاحب ته د افغانستان ولس ته. ګورئ، تر ټولو د مخه د افغانستان اسلامي امارت سیاست هم متوازن دی، هم متعارف دی او هم د قدرت له موقفه دی او دا باید د قدرت له موقفه افغانستان د پاکستان سره خبرې وکړي. تر هغې پورې چې افغانستان د قدرت او د متوازن قدرت له ادرسه د خپل خاورې له ادرس نه منظم، مکمل او بشپړ پیغام پاکستان ته ونه لري، پاکستان به په خپل ستراتیژي او پالیسي کې قطعا تغییر رانوي. دا یو. دویم موضوع دلته دا دی چې د افغانستان موقف دفاعي موقف دی. افغانستان هیڅ کله نه غواړي چې د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړي یا د پاکستان لپاره تهدید واوسیږي، بلکې د افغانستان سیاسي او ستراتیژیک دریځ دا دی چې افغانستان یو دفاعي حالت لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي هویت، تاریخ، نظام او د خلکو نه دفاع کوي. پرون د مجاهد صاحب سیاسي او ستراتیژیک پیغام دا و چې افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري. خو آیا پاکستان دې ته جوګه دی چې په افغانستان کې استخباراتي نیابتي جګړو تر شا ونه درېږي او دلته داسې عناصر ونه روزي چې هغه د افغانستان د بقا او سلامت لپاره او د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره تهدید او ګواښ نه وي. په دې صورت افغانان په پاکستان یقین نه کوي، ځکه پاکستان کې یو هغه ادعا چې کوي چې دوی دلته یو ډیموکراټیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې حکومت لري. په دې ادعا کې غلط دی. پاکستان کې نظامیان قدرت لري او نظامیانو د پالیسي په ډاکټر صاحب د افغانستان سره تړاو لري. که اوس هم غواړي په مختلفو لارو باندې بیا افغانستان ته صدمه ورسوي، دا ځلې به پاکستان بریالی سي په دغه شومو اهدافو؟ فکر نه کوم. که تاسو د پاکستان حالاتو ته لږ ځیر شئ، تاسو د پاکستان پښتونخوا ته وګورئ، بیا بلوچستان ته وګورئ او بیا کشمیر ته وګورئ او بیا د پاکستان اقتصادي ناورین ته وګورئ او بیا پاکستان کې دننه اختلافات ته وګورئ. پاکستان عملاً په څو برخو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ بیل شوی، خلک د یو بل سره مشکلات لري. زما باور دا دی چې پاکستان به د افغانستان نه ډېر آسیب پذیره وي. که چیرې پاکستان خپل
هغه کړنې او خپل هغه استراتیژي ته تغییر نه ورکوي او د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. افغانستان د مشروعیت پیدا کولی شي د پاکستان په امورو کې مداخلت کوي. که چیرته مهرباني وجه دا دی چې د افغانانو لپاره د افغانانو سیاسي تشخص او د افغانستان هویت او د افغانستان بقا د دوی لپاره حیاتي دی. هر هغه ملک که پاکستان وي که بل یو ملک وي چې د افغانستان په سیاسي هویت ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان په بقا باندې یرغل کوي، افغانان هیڅ بل لاره نه لري چې د خپل جغرافیې نه دفاع وکړي. که دلته راسو د پاکستان بیا هم مداخلو ته او بل اړخ ته د افغانستان دریځ ته دغه موقف چې اسلامي امارات غوره کړی د پاکستان پر وړاندې دا د تسلیمي په معنا ده او که دا د قوت ټکی ده چې باید پاکستان یې ومني؟ اول خو تاسو د افغانستان د خلکو تاریخ ولولئ او مطالعه کړئ. افغانستان داسې خلک او داسې ملت لري چې هغه به هیڅ چاته تسلیم نشي. دویم دا د په ستراتیژیک لحاظ دا موقف سیاسي او ستراتیژیک موقف دی. ستراتیژیک موقف په دې دی چې افغانستان نړۍ ته ښیي چې موږ د چا لپاره تهدید نه یو. اوس هم د پاکستان سره صلح غواړو، د پاکستان سره د خبرو اترو له لارې خپل مشکلات حلو، د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. دغه پیغام صریح د افغانستان له ادرسه هم پاکستان ته او هم نړیوال سټیج کې مطرح شوی چې افغانستان په جنگ باندې په جګړو باندې باور نه لري. خو آیا پاکستان په دې باندې باور لري؟ آیا پاکستان د افغانستان میسج اخلي؟ آیا پاکستان په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې تغییر راوړي که نه؟ دا به شرایط او زمان وشي. تاسو څه باور لرئ مختار صاحب؟ ستاسو په باور آیا پاکستان تغییر کړی؟ آیا پاکستان غواړي چې خپل استراتیژي ته بدلون ورکړي؟ که په یو غټ دایره او سرکل کې دا ووایو چینایان او روسان په شمول د ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د نیابتي جګړو تر شا ولاړ نه دی. د پاکستان دا ځلې موقف چې غواړي په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړو ته لمن وهي ډېر ضعیف دی او حامیان هم ضعیف دی. پاکستان کوشش کوي چې افغانستان د غرب سره په تقابل کې راوړي، خو د افغانستان دغه میسج چې غواړي افغانستان نړۍ ته وایي چې موږ د پاکستان سره د تعامل او د تفاهم لاره غوره کوو، د پاکستان بل استراتیژي په یو بل نقطه کې ناکاموي. بل موضوع دلته دا دی چې قطعا افغانستان د پاکستان په ای بی سی باندې باور نه کوي. دا پاکستان دی چې افغانستان ته تضمین ورکړي چې آیا د دغو نیابتي جګړو نیابتي او د دغه استخباراتي جګړو تر شا خپل لاس دروي که نه دروي، دا به وخت او زمان ثابت کړي. په افغان ملت به هېڅکله په دې باور ونه کړي. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر آلاس. دکتر صاحب تنویر، اگر افغانستان بار بار پیشنهاد از این میکنه که ما با هیچ کس مشکل نداریم، میخواهیم که روابط خوب داشته باشیم و پاکستان باز هم مداخله میکنه، باز هم کوشش میکنه که مشکل ایجاد کنه بر افغانستان، امروز افغانا کدام برتری و کدام قوت را دارن که دیگه نمیتونه پاکستان از او راههای پیش بره که میخواسته اهداف خود به دست بیاره؟ در مدت 5 سال که گذشت از لحاظ اقتصادی همونطور که سیستم اقتصاد محور امارت اسلامی برنامه خود به پیش میبره، دیده میشه که افغانستان راههای بدیل بسیار زیاد داره و توسعه صادرات و واردات با کشورهای دیگر در معیارهای بسیار بلند قرار گرفته. تنها محصولات زراعتی افغانستان با قزاقستان یکی از نمونه‌های بسیار بزرگ روابط اقتصادی بین دو کشور است و این افغانستان به حساب خودکفا ساخته. مسئله خوشلیپک وقتی به مرحله بعدیش میرسه، یکی از سیگنال‌های بسیار بزرگ است که افغانستان دیگه احتیاج پاکستان و یا ایران نخواهد بود. نه چابهار بر از اون میتواند راه حل پیدا کنه و نه کراچی. فقط خود پاکستان درگیر اختلافات و مسائل بحران‌های اقتصادی خود است. به این خاطر تصمیمی که در مورد مسدود شدن راه‌های ترانزیتی با پاکستان صورت گرفت یک عمل بسیار معقول بود که یک
تکان بسیار بزرگ که در فرسودگی میچرخید حتی در دوره‌های گذشته ایره شکستاندی، طلسم شکستاند و امروز افغانستان نه تنها به پیشرفت نزدیک میشه بلکه راههای بدیل بسیار خوب دیگه که از او جمله شورا یا کریدور بواخان است با چین. ای از گذشته مطرح بود از طریق یونسکو، امروز عملا کار شروع میشه. اگر یک راه دیگه که پاکستان پیش میبره و جنگ روانی یا تبلیغاتی است، بله، کونا کوشش از این دارن که باید افغانستان ناامن جلوه بتن یا ناامن بسازن، فعلا وضعیت افغانستان و حقایق شما چگونه بیان میکنید؟ ببینید در ولایت ما شما خبر دارین که من هر هفته یک ولایت میرم و جریانات ما میبینم از نزدیک. در افغانستان فعلا درست است بعض مشکلات اجتماعی وجود داره ولی نه به این عنوان که افغانستان معروض حوادث بحران‌های دیگه قرار بگیره. ما باید در اصلاحات خود همیشه باید تدبیر داشته باشیم و بسیار سرعت عمل به خرج بدیم. امارت اسلامی این کار اگر انجام بده به یقین که دیگه پاکستان وجود نداره. پاکستان خودش همین لحظه در حالت تجزیه است. بلوچستان 90% استقلالیت خود داره، پشتونخوا از این الگو گرفته و کشمیر ما قبلا براتون گفتم که بالاخره خودکفایی خود و خود مختاری خود میگیره. بعضی کسا با شما مخالفت میکنه، مخالفینتان کیها هستند؟ هر کسی که اگر مخالف نداشت او در جامعه موفق نیست. به خاطر از اینکه حرفایی را که او میزنه بر مبنای منافع ملی و مردمی باشه به یقین یک عده که خودفروخته هستند یا وابسته به اجانب هستند اونا منافع خود در خطر میبینن، عکس العمل نشان میدن. امروز تبلیغات مفت رسانه‌ای بسیار زیاد است، کسایی که در زیر صندلی هستند این حرفا را زیاد میزنن، خودشان درک نداره. تمام این مسائل ما خوب درک میکنم و در گذشته می کار کردن حالا میکنن. چی چیزی در وجود شما است که اونا میترسن از شما و در بحثی که ما خود داشتیم غوغا را برپا کرد؟ او چیزی است که ما حقیقت گفتیم و شما حقایق میگین و بسیاری دوستان مثل دکتر صاحب مختار و استاد افغان این مسائل میگن. برای از اونا قابل قبول نیست، بجز از توهین و تحقیر و تحریف دیگه کار ندارن. حتی در سطح رسانه ها کسایی هستند که این مسائل زیادتر دامن میزنن. ما از این حراس نداریم، حقیقت بالاخره جای خود میگیره. مخالفینتان چگونه تعریف میکنین؟ وطن فروش. به خاطر از اینکه اینا حقایق نمیدونن جز از اینکه تحریف میکنن. اینا اگر واقعا برای افغانستان ژمن باشه و متعهد باشن کار کنن برن کار کنن. پوش ما را چی گرفتن؟ من یک دیدگاه خودم میگم، نظر خودم میگم، برن اونا بدیلش بگوین، ندارن بدیل. میایم دعوتشان میکنم بیاین بگوین که شما چی دارین، ندارن، کتاب نخواندن. شما در مورد اصطلاحات گفته بودین با شما مخالفت کردن، حاضر هستین با هر کدامشان مناظره بکنین؟ ما با مکلانایشان که خودشان خود وابسته بودن و حالا هم یک دو تا زنده است برشان میگم که بیاین در رسانه که ما و شما با هم بنیادی حرف بزنیم. شما فقط نماینده فارس شدین، شما نماینده ایران هم نیستین، نماینده فارس هستین و پول را که میگیرین بر از امو خدمت میکنین. شما کتاب نخواندین، شما فقط توتیوار از کسی شنیدین دوباره او را تکرار میکنین. شما تاریخ نمیدانین بلکه چیزایی را که از دیگرها گرفتین اونو را به عنوان تاریخ تحویل میتین. افغانستان کشور تاریخ است، کشور فرهنگ است، کشور زبان است، کشور مذهب و دین است. ما سه مدنیت دینی داشتیم. بیاین شما یک بار در مورد یک مسئله مطرح کنین، مسائلی که ما بفهمیم که شما چقدر دیدگاهتان وسیع است در مورد افغانستان. تنها چیزای تکراری به درد ما نمیخوره. از این خاطر اینا در گذشته که در قدرت بودن، در جزایر قدرت آقای غنی بودن، اینا تمام افغانستان فروختن. به خاطر از اینکه از بین دیوارایشان در وقت فرار پولایشان سرریزه کرد. واضح بسازین کیها مخاطبتان است؟ کسایی که وطن فروش هستن خودتان میشناسین. با شما مخالفت دارن و با ما مخالفت دارن و داشتن باشن بسیار خوش میشم که مخالفت امروز در موضوع پاکستان هم زمانی که امارت اسلامی موقف خود اعلان کرده اونا طرف را میگیرن که پاکستان میگه. بله. چی میگن برشان؟ ما به حقیقت موضوع همی است که این افراد اجندا ندارن، استراتژی ندارن. همیال فعلا در زیبا که افتل هیچ گپ نیست ولی اینا کوشش میکنن قسم تبلیغات کنن گویا در افغانستان همه چیز دگرگون شده.
و باور کنید هفته آینده خودم میرم به بدخشان، از اونجا برتان گزارش میارم. هیچ گپ نیست، اینا به خاطر از اینکه در اختلاف منافع خود جستجو میکنن. دیگه اینا حرف هم ندارن، فقط حرفای تحریف شده است که بر از اینا کد داده میشه و پول میگیرن. کسایی که اوزار مختل میسازه به خاطر کی؟ به خاطر منافع شخصی خود و بر کشورهایی که به او وابسته هستند. این دو کار اصل اساسی استراتژی همین وطن فروش است. اینا خودشان در افغانستان نیستن، اینا در اتریش هستن، در محافل عیاشی خود هستن. اینا فقط خود فروختگی میکنن، فقط حرفای واهی میزنن و خود بسیار بزرگ جلوه میتن. تمام کارهای از این نه تاریخ است، نه فرهنگ است، نه افغان دوستی است، نه بشر دوستی است. همه این کارها به خاطر منافع شخصیشان است و یک نوع سرگرمی است. اگر پاکستان با وصف از که افغانستان میگه بیا صلح بکو و اونا از این راه ها پیش برن، کسایی که شما گفتین، میتونه کامیاب شود؟ اونا هیچ وقت کامیاب نمیشه، بلکه قطع امری است که همین پاکستان که بالاخره اگه تجزیه میشه به افغانستان برمیگرده. ملت پاکستان ملت افغانستان است، افغانستان بزرگ. اینا دوباره به اصل خود برمیگردن و روسیه‌ای بر از این وطن فروش است که از اونجا باز من نمیدونم کجا فرار میکنن. و حقیقت امر است که حتی اروپا و امریکا هم به اینا باور نداره. تجربه ناکام هستند که هیچ وقت نمیتونه به حقایق پیوند بکنه. تشکر. افغان صاحب د مذاکراتو پړاو ته که راسو، قطر منځګړیتوب وکړ، ترکیې وکړ، سعودي، چین، ولې نتیجه ورنکړله؟ ښاغلی علیزی صاحب نتیجه د دې لپاره ونه کړه چې پاکستان په هماغه یوه خبرې باندې ولاړ و چې افغانستان د زموږ په سیمو کې سوله راولي او زموږ منطقه د دوی په لاس کې ده، دوی باید کنټرول کړي او دوی دلته امنیت راولي. ځکه دوی په دې باور دي چې ګواکې ټي ټي پي په افغانستان کې ده او له افغانستانه کنټرولېږي. حال دا چې ټي ټي پي دلته نه مرکز لري نه ځای لري او دلته دوی اغزنتار تیر کړی ده. خپله مولانا فضل الرحمن وایي یو انار نسي تللی اسلام آباده پورې، نو دا ترهګر یا ګواکې د خپل پاڅون کوونکي دا به څه ډول افغانستان واوړي؟ دغه شرط څومره قانوني اصولي ده چې ته راسه زما امنیت ونیسه؟ دا پیس قانون کې جوړ نه راځي، د نړیوالو قانونو چوکاټ کې دا ځای نه لري چې یو بل هېواد نه داسې تقاضا کولی شي چې ته د فوز راولېږه زموږ سیمه کې سیمه نارامه ده، موږ سره مرسته وکړه، هلته امنیت راوله. نه په صورت کې هغه بیا بیل بحث ده چې هغه بیا غوره ده چې دوی ملګرو ملتونه دا غوښتنه کوي. هغه سیمه باید راپرېږدي چې امنیت افغانستان ونیسي. خو که دوی وغواړي چې افغانستان امنیت بالکل که د افغانستان ته ورپرېږدي نو ښکاره خبره ده چې افغانستان امنیت نیولی شي، ځکه چې هغه ولسونه لکه څرنګه چې ښاغلي ډاکټر صاحب ته اشاره وکړه، هغه زموږ خپل ولسونه دي، هغه موږ سره هېڅ ستونزه نه لري. بل هغه الحمدلله مسلمانان دي، که هغه د هغه ځای طالبان دي او که هغه پاڅون کوونکي دي او که هره ډله ده، هغه هلته اوس پاڅېدلي دي. هغه دې لپاره نه دي پاڅېدلي چې هلته ترهګریز بریدونه وکړي، هغه ترهګریز بریدونه نه کوي، هغه یوازې خپل حقوق غواړي، هغوی غواړي خپلواکي ترلاسه کړي، ځکه هغوی باندې ډېر ظلم سوی ده، هغوی له خپلو سیمو نه کډوال سوي دي. په پلکاو پښتانه له هغو سیمو وویستل سول، هلته جګړه دوی باندې وتپل سوه، نو دوی اوس پوه سوي دي چې پاکستان دوی سره دوه ګونې لوبه کوي، پاکستان ستونزه له افغانستان سره په همدې مسلې ده که نور مشکلات لري؟ نو پاکستان خو موږ سره دغه دی پیدا سوی ده، موږ سره ستونزه لري په دې موضوع باندې یوازې نه ده. پاکستان خو موږ ته تل ترهګر روزلي دي، رالیږلي دي، کوشش یې کړی چې افغانستان ته ستونزې پیدا کړي. دا په یوازې په دې موضوع باندې نه خلاصه کېدی نه شي. دا خو لومړی ځل ده چې د موږ اوسنی حکومت توانېدلی ده چې د هغه ځای نه د ترهګرو مخه ونیسي، ترهګر محوه کړي، داعش ته نور اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه وکړي. او هلته هغه ولسونه اوس نور په تنګ راغله، وایي به تنګ آمد به جنګ آمد، نو هغوی راپاڅېدل، هغوی عدم تشدد پالیسي غوره کړې وه، هر څه کوشش یې وکړي چې شی یې ترلاسه کولی ونه سو، نو هغه ولسونه اوس مجبوره سو ټوپک ته یې لاس کړ او د ټوپک په زور باندې دوی ډېر کامیاب سوي دي، ډېر حقوق یې ترلاسه کړي، ډېرې سیمې نیولي دي. ولې کله چې پاکستان دغسې غوښتنې لري منځګړي هېوادونو دریځ معلوم نه سو، دلته باید منځګړي هېوادونو څه کړي وای؟ منځګړي هېوادونو باید واقعیتونه برملا کړي وای، دو منځګړو هېوادونو باید نړۍ ته ویلي وای، راوتلي وای چې دلته څوک ملامت ده. افغانستان خو هره برخه کې مرستې ته چمتو ده، چې افغانستان وایي چې زه څه درته کولی شم، هغه خدمت درته کوم، څه شی راته وایي زه همالته مرسته درسره کوم. خو دوی دي، دوی وایي ته ما هېواد کې امنیت راوله، ته هلته داعش اوس
ګرچې اسلامي امارت دا کار پیل کړی ده او ځینې سیمې هلته ویستې چېرته چې ترهګرې ډلې وي اول ته روزل هغه کېدې افغانستان ته ګواښ وي افغانستان ته هم ګواښ وي حتی پاکستان ته هم هغه ډلې هم دوی وویشتلې د داعش ډله د هېچا دوست نه ده خو سره دی چې هغه د پاکستان دا نظامي کړۍ هغوی روزي او راست یې افغانستان څخه هلته ترهګریز بریدونه وکړي خو بیا هم اوس اسلامي امارت دا توانایي پیدا کړې چې همالته په نطفه کې هغوی خنثا کړي او دا زموږ اړتیا ده او بله خبره دا ده د بعضې وړې وړې ډلې تاسو اشاره وکړه چې راوړي د بدخشان ولس ډېر رسېدلی ولس د هغه ډېر پوه خلک دي هغه د علم زانګو ده هغوی هېڅکله ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راواوړي دا یو شپږ کسه چې راواوښتل همالته ووژل سلیمان ته لاړ نور څوک ضرورت نشي کولی چې موږ امنیتي ځواکونو ته باید اړتیا پېښه نه شي که افغانستان ته رالوري نه څوک کاږه ګوري هماغه ولسونه باید هغه همالته ختم کړي ځکه چې اوس موږ په دې باندې پوه شوي موږ 15 کاله وجنګول شو په یو نوم په بل نوم باندې نور اوس افغانانو دا تجربه عملا لیدلې ده دا اوس پاکستان هېڅکله دا کار نشي کولی چې دوی به وایي چې والا بیا به دوی افغانان استعمال کړي یو بل پر وړاندې باندې دا کار نشي کولی ځکه ولس اوس د حکومت په شا ولاړ ده درنو لیدونکو دا لرو بیا هم په خیر رالاست ډاکټر صاحب مختار د پاکستان او د افغانستان په مقابل کې کله چې افغانستان دریځ د سولې د خبرو اعلانوي پاکستان باید کوم ځواب ولري زما باور دا دی چې افغانستان کله چې د صلح یا د خبرو اترو میکانیزم وړاندې کوي دا د افغانستان د مشروعیت او د افغانستان د مقبولیت له ادرسه د افغانستان لپاره مفید دی سره له دې چې پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی پاکستان هماغه پالیسي چې پرون درلود نن هم لري که تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې یو شخص په نوم د سمیع سادات مطرح کړی چې هغه افغانانو ته تهدید کوي چې په افغانستان کې زه نظام تهدیدوم او حقیقت دا دی چې همدغه جنرال لا تر اوسه پښتون هم د هلمند د مجاهدینو سره پاتې دی کله چې دی وتښتي په دې اساس هر نیابتي استخباراتي جګړه چې پاکستان د هغه تر شا ودرېږي پاکستان د خپل ځان لپاره تهدید پیدا کولی شي دویم موضوع د داعش دی داعش د افغانستان لپاره نه د سیمې لپاره تهدید دی د روسانو لپاره تهدید دی د چینایانو لپاره تهدید دی د ایران لپاره تهدید دی افغانستان باید یو نړیوال اجماع منځته راوړي او په دې نړیوال اجماع کې مطرح کړي چې افغانستان د ټولو ترهګرو ډلو سره په مخالفت کې ولاړ دی افغانستان د خپل بقا او سلامت لپاره یو متوازن اقتصاد محور سیاست د نړۍ سره لري دا د افغانستان ډاکټر صاحب نن سیمې او نړۍ څومره دغه اجماع را منځته کړې ده چې پوه شي چې د کومه ځای څخه کوم ګواښ ټولو ته متوجه ده زما باور دا دی چې روسانو عملاً اعلان وکړل او چینایان هم په ده پوه دي او ایران هم بار بار ویلي چې داعش خراسان د دوی لپاره تهدید دی دغه ملکونه په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه د نیابتي استخباراتي جګړو لپاره طرح او میکانیزم لري بلکې د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانانو سره ولاړ دی او دا د افغانانو په ډیپلوماسي لحاظ یو کامیابي دی ګوري کله چې ته په نړیوال سټیج کې کولای شي چې د خواته 10 میلیون انسانان چینایان د خواته روسان وي دوه ستراتیژیک نقطه د تاسو سره په توافق ورسیږي ته کولای شي افغانستان د واخان کوریدور موضوع مطرح کی همدغه وخت کې چې د واخان د کوریدور موضوع مطرح کیږي تبلیغاتی جنگ هم په بدخشان کې دوی مطرح کوي هم په شمال کې مطرح کوي هم په یفتل کې مطرح کوي موضوع څه شی دی موضوع دا دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان په خپل اقتصاد محور سیاست کې موافق شي کچېرې افغانستان د واخان لاره د چین سره وصل کیږي دا معنا دی چې د افغانستان په اقتصاد کې فرق راځي کله چې د افغانستان په اقتصاد کې فرق راځي مستقیما په ګوادر باندې فرق کوي په دې لحاظ دغه سي تبلیغاتی رواني جګړې او هدفمند جګړې د تر شا د پاکستان لاس دی هیله مو دا دی چې پاکستان خلک د پاکستان سیاست والان د پاکستان نظامیان په دې پوه شي چې افغانستان د خپل قدرت او د خپل متوازن سیاست له مخه د نړۍ سره د تعامل مننه کوم د موافقې خبرې کوي
بل موضوع چې دلته جدي اساسي او بنیادی د پاکستان دی واوري چې تر موږ هم زیات آسیب پذیر دی، تر موږ هم ډیر زیات مشکلات لري. سره د افغانستان د پاکستان لپاره تهدید نه دی. محترم مجاهد صاحب چې کوم مسیج چې ورسول دا استراتیژیک مسیج دا و چې پاکستان اوس هم افغانستان د خبرو اترو دروازې خلاص دي، تاسو کولی شئ د افغانستان سره خبرې وکړئ او د افغانستان سلامت د په دې کې نغښته دی چې موږ باید د پاکستان سره د خبرو اترو له لارې خپل هغه انساني بشري اسلامي او ملي رسالت ته مننه کوم ډاکټر صاحب. پاکستان سره خبرې وکړو. دکتر صاحب تنویر چقدر میتونیم حرفای ذبیح الله مجاهد یک اخطار غیر مستقیم به پاکستان باشه که ما باز هم میخواهیم با شما روابط خوب داشته باشیم، اما مشکلات یا جنگ نه به نفع افغانستان است و نه به نفع پاکستان، یا نه به نفع کابل و نه به نفع اسلام آباد است. این چی را میتونه به پاکستان برسانه؟ این سخن میتونه از لحاظ دیپلماتیک برتری و دست بالای دیپلماسی امارت اسلامی را در روابط خود با پاکستان داشته باشه. به اینکه هر قدر اونا بمبارد کردن، تهدید کردن، فشار آوردن، هیچ کار به دست نآوردن. 168 میلیارد دلار از وقتی که سرحدات بسته شد تا کنون پاکستان ضرر دیده و این بزرگترین ضربه اقتصادی برای پاکستان است که در حالت تجزیه است. یعنی اینا هیچ وقت نمیتونن این دوباره اعاده کنن، یا خواستار از این بودن. ما بازم تکرار میکنم در دوران غنی 8 پیشنهاد برای افغانستان داده بودن تا بتونن راه ترانزیتی بدون تعرفه را به آسیای میانه از طریق افغانستان اینا باز کنن که در او وقت هم رد شد و فعلا هم رد شده و این که روابط فعلا بسته شده، یعنی راهها بسته شده، باعث عزیز که یک شکست اقتصادی بزرگ برای پاکستان وارد شده. امتحان پاکستان ای که در تورخم دروازه باید توافق شود که جور شود و سیم خاردار نصب شود، این چگونه بود از طرف افغانستان که باید قبول شود؟ این در حقیقت یک نوع غیر مستقیم به رسمیت شناختن هست. دایره ما دایره دیورند است، یعنی این مثلا باید به شکل بین المللی در سطح بین المللی. این از نگاه قانونی چگونه می‌بینید؟ درست نیست، کسی نیست. اینا نه ما مطابق هم چارتر که در گذشته داشتیم این سرحدات نیست، بلکه مرزهایی است که موقتا که اقوام افغان و پشتون و بلوچ همگی میتونن بدون ویزا و بدون قبول کردن دروازه چقدر میتونه خیانت باشه؟ در حقیقت خیانت است. اونا غیر مستقیم همونطور که سیمای خاردار در گذشته مطرح کردن که باید بتونن خود سرحدات خود قانونیت ببخشن، حالا کوشش میکنن یک بار دیگه غیر مستقیم مسائل مطرح کنن، ولی قابل قبول هم برای امارات نیست، هم برای ملت افغانستان نیست. ما دایره بزرگتر از داریم. فعلا پاکستان کنونی در حالت شکست است. این واقعیت بازم میگم، یعنی بلوچستان از دستشان رفته و کشمیر آزادی و استقلال خود دوباره میگیره که این تاثیرات خود بالای سند هم داره. یکی امارت اسلامی میگه که ما میخوایم روابط خوب بسازیم. چقدر یک چانس خوب است که پاکستان باید از این چانس استفاده کنه؟ یعنی بعد از این نمیتونیم بر شما باز این چانس بدیم؟ البته این معنی از این داره که باید شرایط افغانستان هم از طرف پاکستان پذیرفته شود. یعنی افغانستان اینطور نیست که دروازه را بدون بلا قید شرط برای پاکستانی‌ها باز کنه که بین بفرمایید. نه خیر، پاکستانی‌ها باید شرایط افغانستان حالا بپذیرند. تمام خسارات را که در مدت 25 سال، یعنی 20 سال تجاوز روسا و 5 سال هم از آمدن امارات که گذشته، این باید پاکستانی‌ها بپردازند. تجار ما ضرر دیده، صادرات ما ضرر دیده، مردم ما در حالت فقر اقتصادی قرار گرفته. تمام این مسائل مطابق همون شرایط دروازه باز است. بین مخنه تعرفیتان بتین، بین مالتان ببرین در تاجیکستان، ولی تعرفیتان برای افغانستان بتین. بین تاپیر دوباره در سطح اساسیش به پیش ببریم. شما شرایط وضع نکنین، بلکه روابط ما باید به طور مستمر باشه و ما نتونیم ما دیگه تعرفه نداشته باشیم. باید تمام مسائل در سطح بین المللی حل شود. چرا این قبول نمیکنن؟ ما با نظامیای پنجاب نداریم تعامل. اولین کاری که حالا میکنیم همین کارهای غیر قانونی را که پاکستان انجام داده، از بمبارد گرفته تا
پناه دادن یا اکمال تسلیحاتی MI6 از طریق پاکستان برای مخالفین یک جنایت است. این جنایت باید جوابگو باشد در سطح بین المللی. این نباید با یک باز شدن دروازه ما بگیم روابط ما این روابط 21 بار آقای کرزی رفت به پاکستان هیچ نتیجه نگرفت، چون در روز دیپلماسی ما در سطح تحکیم حکومت مرکزی کابل نبود، بلکه ما اینا کوشش میکردن که با جنگ سالارا در هر منطقه خودشان روابط داشته باشند و یکی از عوامل بی‌امنی افغانستان پاکستان بود که در افغانستان در طول 20 سال تجاوز امریکا اینا در افغانستان انجام دادن. افغان صاحب که د سولې خبرې له پاکستان سره کیږي که وړاندیز ورته کیږي بیرته که پاکستان تعهد هم کوي چې له افغانستان سره ښه روابط غواړم په کم ضمانت باید ورسره خبرې وشي؟ ښاغلی علیزی صاحب ډاکټر صاحب مختار ډېرې ښې ټکي ته اشاره وکړه. څه کله ته زور ولري یو اندازه او دوی پوه شي چې دې خوا ته زور شته بیا پاکستان ځینې شرایط درسره منلی شي. نو اوس الحمدلله موږ په حالت کې یاستو. نو دلته اوس کله چې پاکستان ټول تعهدونه مات کړي دي، که تجارتي دي که سیاسي دي که امنیتي دي، په هره برخه کې دوی خپل تعهد مات کړی ده. نو اوس باید موږ نړیوال ضمانت ولرو. همدلته هم که موږ کوم تړون کوو که کومه پرېکړه کېږي که کومې نتیجې ته رسېږو که مذاکرات کوو او که په دې کې نور هېوادونه دخیل وي او که ملګري ملتونه هم په دې کې دخیل وي، نو باید موږ ته بیا یو ضمانت راکړل شي. پاکستان ضمانت څوک کولی شي په اوس وخت کې؟ خو دا ډېر د خواشینۍ ځای ده چې څوک به حاضر نه شي، خو دوی خپله اوس دا مشرانې چې دي لکه امریکې باندې به بیا څوک اعتماد وکړي. که امریکا هم د پاکستان ضمانت وکړي بیا موږ په امریکې باندې اعتماد که چیرې امریکا د پاکستان ضمانت کوي یا نور هېوادونه خو اوس د ډوبېدو په حال کې د ولې یو څوک غږ نه پې اوچتوي؟ نړۍ خاموشه ده، فکر نه کوي دا د بېاعتمادي اوج ده. ښاغلی علیزی صاحب خو د خپله نړۍ ته چې موږ وګورو زور و زر خبره ده، او بله خبره دا ده چې نړۍ کې عدالت نشته. دلته اوس یعنې پاکستان خپل اعتبار له لاسه ورکړی، نړۍ ته هم له لاسه ورکړی. دا چې پاکستان دوی ساتلی، امریکې او انګلیس دی ساتلی ده، دوی خو دغه اتمي قوت ده او دوی خپله ویره لري چې پاکستان داسې خلکو لاس کې وغورځېده چې دوی ته بیا ګواښ پېښ کړي، نو دا ویره هم دوی کوشش کوي چې پاکستان یو ډول وساتي. همدغه وړوکې القګۍ چې دوی ساتلې ده او هر څه په لاس کې نیولي دي او ملکي حکومت ته اصلا اختیارات نه ورکوي، د دې تر شا بله پالیسي ده. خو دوی د غم او د خواشینۍ ځای دا ده چې پاکستان نه پوهېږي، پاکستان که درک کړي چې دوی ګټه او زموږ ګټه د سیمې ګټه په سوله کې ده، په امنیت کې ده، په کاروبار کې ده، په تجارت کې ده، په ترانزیت په لاره کې ده، دا خو بیا ټول سیمه په ګلو ګلزار شي. پاکستان باید دغه وړاندیز ته څه ډول هرکلی وکړي؟ پاکستان خود کله چې د افغانستان لوري دا وړاندیز کوي دی باید هرکلی کړي. پاکستان د دوی د نظامي وایان د تېره ورځ داسې خبره کوي چې اصلا د منلو دوی د احساساتي کېږي، ځکه سړی چې کله ناکام سي ژوبل سي هغه له احساساتو کار اخلي. هغه اوس وایي چې د افغانستان اړیکې له هندوستان سره دا حرامې دي، باید کافرو سره دوستي ونیسي. او بله خبره ورته اضافه کوي چې دا اوس د بادار او د غلام دوستي ده، داسې نه ده چې دا مساوي دوستي. حال دا چې دوی دلته یو مقایسه کوو که یوې خواته د علماو حکومت چې په راس کې دیني عالم یا شیخ الحدیث ده، بلې خواته هغه څوک چې هغه دیني عالم نه ده او علما نه دي، هغه کولی شي چې یو داسې حکومت ته دغسې یو څه ووایي چې تاسو له غیر مسلمان سره د روابط ولې لرئ؟ اصلا نسی کولای ښاغلی علیزی صاحب موږ خو دا خبره باید افغانستان وکړي پاکستان که پاکستان افغانستان نه بالکل دا باید افغانستان پاکستان ته وکړي. اول خو الحمدلله زموږ نظام یوه ژبه یوه خوله یو حرکت ده یوه پالیسي ده، دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. پخوانۍ هغه جزیرې اوس ختمې سوي دي، نو اوس پاکستان په حالت سره مخامخ ده. پاکستان د پښتونخوا حکومت بیخي خپلواکي لري، اصلا نه مني، ځکه د هغوی خپله صدر اعظم چې ټاکل سوی و هغه یې په زندان کې اچولی او بیا دا اوس دا نوی حکومت چې دوی راوستی هغه هم نظامي کړۍ ته ګوري چې څه وکړي او کوم خوا لاړ شي. نو اصلي خبره په دې کې ده چې پاکستان ډېر بد حالت کې اوس قرار لري. پاکستان دا جرأت باید ونه کړي چې موږ ته مشوره راکړي، دوی د خپل ځان جوړ کړي، دوی اوس په چیغو باندې دي، خپله ژړېږي، خپل ولس نه دوی شکایت کوي، ولس باندې ظلم کوي، ولس وژني، دوی پولیس اوس پوستې پرېږدي تېښته لري او دوی خپله اوس د شپې ګرځېدی نه شي، حتی دوی اردو په شپې له خوا نه ګرځېدی نه شي. کنټرول اوس د پاڅون کوونکو په لاس کې ده په ډېری سیمو کې. ډاکټر صاحب مختار باز پای ته رسوو، څه کول پکار دي د پاکستان لپاره چې نور هم ځان له بحرانه وباسي هم ځان مواجه نه کړي د بل چا سره؟ یو نقطه دلته ډیر اساسي او بنیادی دی، هغه دا دی چې د افغانستان روابط
د هندوستان سره ستراتیژیک روابط دی او همداسې افغانستان غواړي د پاکستان سره ښه روابط د خپلو باورونو او ملي ګټو په رڼا کې ولري. او بل موضوع دا دی چې افغانستان نه د هند لاسپوڅی دی او نه د پاکستان د نفوس نقطه، بلکې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی په دغه سیمه کې من حیث د یو قوي لوبغاړی په دې لحاظ یو ستراتیژیکه نقطه لري، کولی شي نور هم ظاهر سي او ظهور وکړي. په دې اساس پاکستان د دې ته مطمئن اوسېږي چې د افغانستان ستراتیژیک روابط د هند سره مستقل دی چې پر پاکستان نه هیڅ تړاو لري. ډاکټر صاحب یو مسله چې باز پای ته رسو، مثلا افغان صاحب اشاره درلودله چې ولی باید افغانستان له هند سره روابط لري، هلته اسلامي مسایل دوی وړاندې کوي. اول دا د ډېر ضعیف تبلیغاتي پروپاګاندا دی. په هند کې د پاکستان نه زیات مسلمانان شتون لري. کله چې دولتونه غواړي خپل سیاست ولري، دغه د بهرنۍ سیاست او ستراتیژي دا دی چې څنګه کولی شي خپل ملک د ټول نړۍ سره وصل کړي. افغانستان د حق لري په ستراتیژیک لحاظ چې روسیا سره، چینایانو سره، روسانو سره، امریکا سره، پاکستان سره، ایران سره د خپل ملي ګټو په رڼا کې تعلق لري. دا خبره هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري. مننه کوم. څومره مسلمانان چې په هند کې شتون لري، هغومره مسلمانان حتی په پاکستان کې هم په نفوسي لحاظ نشته. عاطف صاحب، تنویر صاحب، افغان صاحب او درنولیدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله شیبې. له لیدلو مو مننه.